غټه د خبره نه مني یو په باډۍ کې الګ تکړی جنې به د کمزوري چې خدای ولا بلا را وسته د چاخې تاخې خبره به کله مني دریم په قبيله کې بم دي کوي په مال کې بم دي کوي پرې څلور پنځه وجه کې به الګ د جنې نه مخ کې نو برای کرما امام احمد شکدي ته ویلي که چرته تا ماته د وړو خبر راکړه چې وړو خلاص دي ته به طلاق یې ښځه وکړه امام صاحب ته لاړه ویل په خاوند مې ډزې کړي دي خو ډېرې خطرناکې ډزې کړي دي او وړه په کور کې نشته په لمغه خو وخت نشم تېرولی هغه ویل د وړو بوجۍ راواخله او چې کله د خاوند اوږده شو په دې لمن پورې ولا وتړه نو چې کله صاحب راپاڅېد او داسې وکتله په لمن پورې بوجۍ له ښځې وشکشار یې کوو پوه یې شوې چې په کور کې وړه نشته دی خو ویل یوه مسله مې بله مخې له راله دا مسله د امام ابو حنیفه نه بغیر نه ده دا جاخه زما ښځې ته همدغه وتلې ده مسله دا ده د علماو سره کېنئ او علماو له بچي راولي یو بابا چا ته پوښتنه ویل بابا عالم خو نه ویل عالم خو نه ما خو د عالمانو پلار ما بچی مې عالم دی لور مې عالمه ده او که ته بچی هم نه ورکې او ځان هم نه ورکې او لور هم علم ته نه کېنې نو په ګاونډ کې به بل طالبي د هغه سره مدد وکړه دا هم ستا بچی دی دا مسلمان دی دا چې هر څومره نیک کار کوي تا ته به ثواب میلاویږي